یا الله ستا د دغه سپېڅلي کور په برکت دعا کوم چې د ژبژغورنې ملي غورځنګ ټول غړي دي په امن کې اوسي، ټول غړي یا الله ته یې وبخې. یا الله ته دغه سپېڅلی غورځنګ بریالی ګړندی او غړي یې همداسې میړني لرې. یا الله د دغه غورځنګ مبارزه ستا د ستر نعمت یعنی زموږ د مورنۍ ژبې پښتو لپاره مبارزه ده. یا الله په دغه مبارزه کې موږ ټول د ژبژغورنې ملي غورځنګ چوپړیالان بریالي او ګړندي لرې. ته د غورځنګ د ټولو غړو څه له ما څخه یې د دعا غوښتنه کړې، ته شرعي اړتیاوې او عذرونه ومنې او بشپړ یې کړې. یا الله ته ټولو ته عفو وکړې. یا الله ته زموږ په لوی وطن کې تلپاتې سوله راولې. یا الله موږ ټول د سولې تږي یو. په درنښت او د ژبژغورنې ملي غورځنګ ټولو غړو څخه مننه چې له موږ یې دعا غوښتې د غورځنګ په حق کې او د غورځنګ د مبارزینو او د مبارزو په حق کې. والسلام علیکم ورحمة الله.